ارګنایزیشن د ساينس کالج تر نظارت لاندې روان د دې علاقایي کانفرنس کې ناست د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ سینیر مرکزی سیکریټري محترم قادر آغا په صدارتي مجلس کې ناست د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ مرکزی سیکریټري محترم چیرمن علانور صاحب په صدارتي مجلس کې ناست د پارټۍ صوبایي ضلعي علاقایي مشرانو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ایگزیکټیو غړو او دلته ناست د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر قام مین پر وطن مین ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه باندې تر ټولو له مخه زه د ملګري ساجد خان په مشرۍ کې چې کوم کابینټ وټاکل سوی زه دوی ته مبارکي وایم آفرین وایم خو په دې هیله باندې چې دوی به ډېر په ننګ باندې ډېر په همت باندې به دا د قام او د وطن خدمت مخ پر وړاندې وړي او له دې سره زه پخواني کابینټ ته د ملګري عمر خان په مشرۍ کې دوی ډېر بنیادی رول ادا کړي ډېر په ننګ باندې په مړانه باندې د دې تنظیم خدمت یې وکړي و دوی ته هم آفرین او شاباشۍ وایو ګرانو ملګرو نن موږ دلته تاسو ته مخاطب یو په داسې حالات کې چې پښتون افغان وطن د خپل تاریخ د تور باب سره مخامخ دی پښتون افغان دا ټیم د پنجابي اسټابلیشمنټ او د دې پنجابي ریاست یو کولوني ګرځېدلګې ده دلته که پښتانه ژوند کوي د دوی ژوند د محکومۍ ژوند دی د دوی ژوند د غلامۍ ژوند دی دلته دوی د ژوند د ټولو بنیادي حقوقو څخه محرومه دي بنیادي حقوق خو موږ څه کوو چې قصر خبره کوو لنډه به وکړو چې پښتانه افغانان نن په دې فاشسته ریاست کې د ژوند کولو د حق څخه محرومه دي نن چې موږ د ګران او ملي افغانستان و اوسني حالاتو ته وګورو چې نن پر ګران او آزاد افغانستان باندې د دې پنجابي ریاست یو پراکسي یو رجعت پسند پراکسي هلته قابضه ده په لنډه باندې دوی د دې پنجابي ریاست مزدورکار دي لاسپوڅي دي دوی نه واک لري نه اختیار لري هلته چې افغانان دي هغه نه ژوند لري نه د ژوند حقوق لري دوی د دې پنجابي ریاست چې کومه پالیسي وه چې دې جي ایچ کیو و دوی ته کومه په لاس ورکړې وله هغه به هلته نافظه کېږي خو دلته چې موږ په دې ریاست کې د پښتنو پر ژوند باندې یو نظر واچوو پښتون افغان نن په دې جنوبي پښتونخوا کې په منځنۍ پښتونخوا کې دی محکومه دی محرومه دی تقسیمه دی او دلته سوال دا پیدا کېږي چې ستا دا محکومۍ دا څه ده آیا دا ستا محکومۍ دا ستا د قسمت برخه ده یا خدای پاک ستا دپاره د دې فیصله کړې ده نن به دا د قام او د وطن دا ځوانان دا به په دې سر خلاصوي چې نن زموږ د ژوند دا محرومه ورځ ده دا غلامه ورځ ده دا چې زه وایم چې دا د استحصال سره مخامخ زموږ ورځ ده دا د سامراجي قوتونو چې کومه پالیسي ده او د دې ریاست چې کوم ډیپ سټیټ پالیسي ده د هغه په نتیجه کې نن زموږ دا حال دی نن ته دا صوبه راواخلئ دا جنوبي پښتونخوا پر صوبه باندې چې موږ وګورو واک د چا دی یو عام یو سوال موږ کوو چې واک د چا دی واک چې دی د دې خړې وردۍ دی د دې فوجیانو غدی او د دې پنجابي اسټابلیشمنټ غدی دلته برای نام یو ګورمنټ د فام سنتالیس په نوم باندې موږ یادوو سلیکټډ ګورمنټ دلته ناست دی د هغو کار څه دی چې هغو ته د دوی لخوا کوم ډیکټیشنز وراتلل دوی به هغه ډیکټیشنز امپلیمنټ کوي نن تاسې راواخلئ نن زموږ د تعلیمي ادارو کوم حال دی نن په دې مرکزي ښار کې موږ نن دا علاقایي کانفرنس روان کړی دی ته په یو تعلیمي اداره کې ته د سیاست د بنیادي حق څخه محرومه یې
او دا د چا ډیکټیشن دی؟ دا هم د دې پنجابي اسټبلیشمنټ ډیکټیشن دی چې و دې ریاست ته په لاس ورکړی دی چې دوی څه غواړي چې دوی دا پښتانه قام چې دا راتلونکی کیډر دی دا به د سیاست لرې کوي. د سیاست لرې کول مطلب دوی د خپل قام او د وطن د خبرې لرې کول دی. خو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دا وایي چې نن تا یو داسې یو فضا جوړه کړې ده چې په هغه کې خلک د خپل ټولو بنیادي حقوقو څخه دستبرداره دي. خو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دا وایي چې بغاوت کول جرم نه دی. که د ظلم د دې تور نظام خلاف بغاوت کول دا زموږ دپاره افتخار دی. و ظالم ته ظالم ویل دا زموږ دپاره افتخار دی. و استعمارګر ته استعمار ویل دا زموږ فرض دی او دا فرض که بل چا ادا کوي که نه ادا کوي پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن به ډېره په مړانه ډېره په نره باندې ادا کوي. ګرانو ملګرو، وخت ناوخته دی مشرانو تاسو ته ویناوې وکړلې، ځوانان هم ستړي شول، خو زه یو خبره و ځوانانو ته کومه په قامي اساس یې کومه چې ملګرو نن زموږ د قام کوم ژوند چې دی هغه ډېر د بدترینو وخت سره مخامخ دی. که دارنګه دا بد وخت دا محکومۍ که موږ بدلول غواړو، دا محکومۍ که موږ په ازادېدو بدلول غواړو، دا یو منظمه انقلابي تنظیم غواړي او هغه تنظیم پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ده او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دی. تاسو د قام او د وطن راتلونکی کیډر یاست. که نن تاسو د خپل قام او د وطن په مسایلو نسئ خبر، تاسو خپل قامي کاس ته نسئ سنجیده، تاسو خپل قامي بیانیې ته نسئ سنجیده، زموږ دا مجموعي حالت دا به ورځ تر بله نور بدتره وي. تاسو ولیدل چې 2-3 ورځې مخکې د دې پنجابي ریاست لخوا باندې پر ګران افغانستان باندې حملې وسولې او د هغې خوا هم څه د دوی د درواغو جنګ وسوی. خو موږ و طالبانو ته دا وایو چې طالبه تا کله واک لرلی، ته که نن دلته قابضه یې، ته د چا په مرسته دلته قابضه یې، ته د دغه پنجابي لاسپوسته یې، مزدور یې چې ده تا ته ویل ته به هغه کوې. نن چې د افغانانو او د افغانستان چې کوم استقلال د منځه یوړی او دغه رنګه د افغانستان پر استقلال باندې دا حملې د سکندر یوناني زره اخیستې، بیا دغه رنګه عربیانو، بیا دغه رنګه ایرانیانو، بیا دغه رنګه د انګریز راغی. خو نن د بده مرغه په دې به سر خلاصوئ چې نن افغانستان او دا پښتونخوا وطن دا د چا کولوني ده؟ دا د دې پنجابي ریاست کولوني ده او دلته چې زموږ دا غلامي ده، دا د دې غلامي څخه به ځان خلاصوو او د دې د خلاصون یوه لاره دا ده چې موږ به د قام سیاست کوو، د وطن سیاست به کوو، سټډي به کوو، یا دغه رنګه خپلې ادارې به مضبوطوو. نو بیا موږ کولی شو چې دا پنجابي رژیم دا موږ په دا بله خوا راواړوو او خپل ازادي ترلاسه کړو. یو واره بیا د ټول ملګرو ته آفرین وایم، شاباشۍ وایم، د ساینس کالج و ټولو منظمین ته چې دوی دلته دا کانفرنس انعقاد وکړي چې په خواري پکې ایستل کې ده، و ټولو ته آفرین وایم، شاباشۍ وایم. د ساحل صاحب په دا یو شعر باندې رخصت درته غواړم. ساحل صاحب وایي ساحله خپله خاوره خپله مینه خپله نغمه، ساحله خپله خاوره خپله مینه خپله نغمه، دا چې کوم زور لري دا یو انقلاب نه پېژني. ډېره مننه، کور مو ودان.